د قربانۍ ورځې را روانې دي اضحیه ورته وایي په عربۍ کې موږ ورته قرباني وایو قرباني څه شی دی زما وروڼه نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه صحابو تپوس ما هذه الاضاحی یا رسول الله دا الله رسوله دا قربانۍ څه شی دی نو رسول الله مبارک او فرمایل سنت ابیکم ابراهیم دا ستاسو د نیکه د پلار د ابراهیم علیه السلام طریقه ده نو بیا صحابه تپوس کوي چې زمونږ پکې څه دي ما لنا موږ پکې چې قرباني وکړو د هغه طریقه خو شته خو موږ له پکې څه ثواب کېږي که نه کېږي ټیک ته د ابراهیم علیه السلام طریقه چې موږ جمدی کړو یو ښه خبره ده خو ثواب زمونږ پکې څومره کېږي هغه مقدار راته وښایه نو رسول الله مبارک فرمایل وی چې کم څاروی لالی د هغې په شا چې څومره ویښته دي د هغې برابر نیکۍ درته میلاوي او که ګډ دی لال کو چیلې د هغې په شا چې څومره وړی ده او د چیلي په شا څومره ویښته دي د هغې برابر ثواب درته میلاوي ګوره دومره پکې اجر دی او دومره پکې ثواب دی او بیا رسول الله مبارک فرمای من وجد ساعتا من المال چې څوک مالداري او فلم یضحي د قرباني ونکړله نو فلا یقربن مصلانا ډېرې زمونږ جومات ته نه راځي عیدګاه ته چې بلکل را نشي دی زمونږ عبادت خانې ته بلکل را نشي ګور دا سخت وعید ورته زمونږ طالبان وایي زورنه ورته مونږ تاسو وایو دا دومره سخته زورنه چې راځي معلومیږي دا چې دا قرباني مضبوط شی دی دا واجبه ده او خامخا او پیغمبر مبارک په دې کې لس کاله حضور پاک چې مدینې ته تللی مدینې منورې ته یو کال رسول الله مبارک قرباني نه ده پرېښې په دې لسو کالو کې یو کال نه ده پرېښې او کله دوه ګډانه ملال کړي دي نبی علیه السلام یو ځل یې دوه ګډانه لال کړل برګ لماور او چې کله علالول دواړه ګډان نو دواړه خسیانو ټکېدلې چې ورته وایي زموږ بعضې خلک وایي په ټکېدلي ګډ او یا وایي قرباني وایي نه رسئ یو سړي وایي اندامونه یې کم دي دا ټوله غلطه خبره ده حضور پاک چې په کومه ګډانو قرباني کړې ده هغه ټکېدلې دا ښه قرباني ده ولې دا څاروي سروبي دا اعلی او دا سروبي نو په دې څاروي قرباني کولی شي بلکې مستحبه ده بیا نبی علیہ السلام فرمایلی دی حدیث تے وی دا قربانے پروزو کے دا قربانے دا ساروی علالولو نا بہترین عمل بل نشتا اوی چی دا قربانے ساروی دا علال کا نوین لا پزمک نی پرتا چی اللہ تا رسیدلی واللہ قبول کردی نو بہترین عمل دی نمارونو نو چی سوک مالدار دی او صاحب نصاب دی ادی قربانی وکلی دا زمونگ دا مسلمانانو یو لوی شعار دی گوری خلق د خپل پلار نیکه چې جمدې ساتي نو بوت روړي والا ولګي په چوکونو کې بوت ولګي په غټو غټو شاهراهونو کې بوتانو لګي او په خپل کور او په بلډینګ د پاسه بوتانو لګي ولې په دې بدما د پلار جمدې وي د پلار میشن به جمدې وي خلک وي لکه دا څوک دی دا فلان کې دی دا د سچ کارنامه کړې ده چې د لندن په چوک کې او د امریکې په چوک کې او ځای په ځای د بوتان لګېدلي دا څه کارنامه یې کړې ده نو خلک د هغه کارنامه ذهن ته را مخکې کړي موږ چې مصر ته تللي نو مصر کې هلته کې د فرعونیانو چې کومې مقبرې دي احرامات مصر هلته لاړو نو هلته کې بیا د هغه انجینیر د هغه کس بوت لګولی و غټ بوت یې لګولی و لکه څه نوم یې ومانی نوم یې شو ابو الهول لوی بوت یې لګولی و نو خلکو به بوت ته کتل ابو الهول هلکه دا بوت ته څه دی دا جی ابو الهول دی لاندې ورته لیکلي مو په کتبه باندې د ده څه کارنامه ده د ده چې دا احرامات چې جوړ کړي دي ډیزایننګ او دا هر څه دا خو ده جوړ کړي دي نو خلک نن سبا انګریزان ښځه چې انډونیشیا ته لاړم ځای په ځای غټ غټ بوتان ما په انډونیشیا کې مو لیدل حالانکې د مسلمانانو ملک دی بوتان جوړول او بوتان لګول او مجسمې لګول دا په شریعت کې منع دي دا د هغوی په دې دور د انګریزانو تیر شوی دی او دې انګریز دا کارنامه کړې وه دا کړې وه نو بوتان یې ورته لګولې دي زما وروڼو بوت پرستي او بوتان لګول په شریعت کې منع دي او حرام دي نو د ابراهیم علیه السلام کارنامه ده نو د ابراهیم علیه السلام بوت خو ته نشي لګولی د هغه تصویر خو نشي لګولی نو د هغه اسلامي طریقه باندې د هغه ژوند او د هغه طریقه جمدې ساتل دا قرباني ده ته چې ګورې بوت ته نو تا ته به انګریز یادېږي هغه لوی سړی به درته یادېږي چې ده دا کارنامه کړې ده نو خلک وایي چې داسې مونږ لم پکار ده
دقه رنګې په ازبکستان ته لاړم په تاشقند کې د امیر تیمور بوت لګېدلی غټ او د امیر تیمور چې بیا کم ساینسدانانو د هغې غټ غټ بوتان لګېدلي نو سړی خامخا وګوري دا بوت د څه دی یاره دا خو دا کارنامه کړې ده دا خو موږ لم پکار ده نو اوس موږ له خو بوتان منه دي نو موږ ته الله څه وایي قرباني وکړه بس دا ټوله دنیا کې قرباني وشي دا څه شی دی دا د ابراهیم علیه السلام طریقه ده نو ابراهیم علیه السلام د هغه طریقه وترکناه علیه فی الاخرین د هغه طریقه تر قیامته پورې جمدی روانه ده او څومره بهترینه طریقه ده په بوت څه کې بلا پیسې لګې مجسمه چې جوړی خو په لکونو کروڑونو روپۍ پې لګېږي او د خدای دشمني بیله ده او ګناه بیله ده دلته څه چلو شي دلته به قربانیو کې ذبحه به وکړې تا ته هم فایده ورسېدله غریبانانو ته هم فایده ورسېدله بچي به دې هم غوښه وخوري رشته داران به دې هم غوښه وخوري میلمانه به دې هم غوښه وخوري او ثواب به دې موشي او رب العالمین به هم راضي شي دا یو طریقه شو د ابراهیم علیه السلام زما وروڼو ډېر خلک نن سبا لیبرل خلک راوتی دي زړه مو پوخ شي راته د هغوی یو خبره دې فیسبوک او دې نیټ له لوی غم جوړ کړی بکې به نه یو لګیا به یوس نن سبا بیا لیبرل خلک هغه خلک چې هغه ځان دینداره ګڼي او په منځ کې د دین دشمنان دي هغوی په فیسبوکونو باندې لګیا دي او څوک کمنټسونه ورکوي او څوک لګیا دي په فیسبوک لګیا دي وی قربانۍ ته څه ضرورت دی دا لکونه روپۍ او کروڑونه روپۍ او ربینو روپۍ برباد شي وی دی په دې دا غریبانانو له ولې نه ورکوي ګوره زما وروڼو دا د اسلام په جامه کې د اسلام دشمني دا غریب له ولې نه ورکوي چې دا قربانۍ کوي بیا خو به حج له څه له دی حج له مه دا پیسې هم غریب له ورکوي بیا خو به وی چې عمرې له مزه عمرې له څه دی دا پیسې غریب له ورکوه نو زه به راته بیا به وی جومات هم مه جوړوه کور مونځ کوه دا پیسې غریب له ورکوه خبره خلاصه کور منځ کوه جومات ته رسېدل جومات جوړی ته په کروڑونو روپو په جوماتونو لګې بس کور جوړوه که نه څه ضرورت دی چې جوماتونه جوړی هېڅ ضرورت نشته دا به وایي کور منځ کوه بیا به وایي مدرسې ته هم ضرورت نشته بس آنلاین درسونه کوې که نه دومره کروڑونه روپۍ پې ولې لګوې دا خو نه وی چې کالج ولې جوړوه په دې ډېرې پیسې لګي دا خو نه وی چې یونیورسټي ولې جوړوه دا پیسې غریب له ورکه په دې ډېرې پیسې لګي دا خو نه وی چې پبلک سکولونه مه جوړوه او په دې ډېرې پیسې لګي دا غریبانانو له ورکه او آنلاین درسونه کوې دا خو نه وی چې پرون دې د زوی وادو او په هغې دې 50 لکه او 100 لکه روپۍ ولګولې دا پیسې به دې غریب له ورکړې وې که نه دا ولې په زوی په واده باندې 10 ګډانه لال کړې او 3 میخې دې لالې کړې او بلا روجې دې پخې کړې او شادي حال کې دې بلا پیسې ورکړې او لور دې بلا کالي وکړل او د دنیا جوړې جامې یو جوړه دې په 1 لک روپۍ په 2 کلو روپۍ واغېسته او لونه له جامې او رشته دارانو له جامې ټول له جامې اخلي څه ضرورت دی دومره ګرانې پیسې چې لګې دا پیسې په غریب ولې نه تقسیمې دغلته نه ګورې دین ته سترګې خړې کړې بیا وی چې لور دی وادي نو د لور په واده څونه پیسې لګې څونه کا سامان ولالې څونه کالي ولالې څونه پرجونالې او څومره ولا نور سامان اخلي او بیا د هغې جامو باندې څونه پیسې لګې نو دا لکونه روپۍ چې په لور لګې دا غریب وله ورکه که نه هلته سترګې خو صرف قربانۍ ته سترګې خړې کړې دي بیا به زه دا وایم چې روژه م نیسه دا چې کم تکلیف ته په روژه تېرې نو په دې هلته چې ته دیاړي وکړه دا تکلیف په هغې تېر که هغه پیسې غریب وله ورکه زه به دا درته ووایم چې روژه م نیسه دا په روژه څونه تکلیف پتا تېرېږي د دې نه کم تکلیف په ګوړ او په چارې تېرېږي هلته ګوړ چارې وکړه پیسې به وکړې غریب له ورکه بیا به دې منځونه هم مه کوه ولې په منځ هم ستا لوی تکلیف تېرېږي د دې منځ په ځای باندې لاړ شه او چې ته مزدوري وکړه هغه طاقت هغې کې ولګوه او هغه پیسې راوله غریبانانو له ورکه دا څه خبره ده د غریب حق که ته غریب له حق ورکول غواړې نو ته مالدار یې ستا ته زکات شته وله ورکه غریب له حق ورکول پکار دی تا ته صدقه فطر ویل شوی دی صدقه فطر ولا ورکا غریب له حق ورکول غواړي نو شریعت تا ته وی صدقه ورکا نفلی صدقه ورکا رور له ورکا خور له ورکا میراث کې خپل حق ورکا لور خور لکنه هغه ته د غریب حق نه وي د گاونډي حق پتا لازم دی ورکا کنه او اکثر د خلک کارخانه دانی کې دا خبره کوي نو په کارخانه کې د مزدوران لیبران چې تاسو سره سار نمازیګر پورې ډیوټي کوي سونه بونسونه دی ولا ورکا او چې ته وای چې غریب له ورکوما نو ته چې په لینډ کوزر کې ګرځې او د شپېتو د 1 لک روپو په ګاډي کې ګرځې نو د 15 لک روپو ګاډي کې وګرځه کنه دا باقي غریب له ورکا کنه او چې تاسو سره د غریب غم دی قرباني مکه او غریب له ورکا نو بنگلا دې خرڅه کا کنه د کرای کور کې اوسېګا یا راکوټه کور کې ځان لواله دا باقي غریب له ورکا کنه او چې تاسو سره د غریب غم دی او دا وای چې قرباني مکه او غریبانانو له ورکا نو جیداد دې خرڅ کا کنه دا کارخانه دې خرڅه کا کنه او دا چې کم بار ملکونو کې دی پراپرټۍ دي دا ټولې خرڅې کا ورکه غریبانانو لکنه یعنی خلاصه دا ده چې صرف د دین په جامه کې د دین دشمني اوس هغه قرباني چې پیغمبر مبارک وته د ابراهیم علیه السلام طریقه ویلې ده
هغه قرباني چې رسول الله مبارک لس کاله مدینه منوره کې کړې ده، هغه قرباني چې حضور پاک فرمایي چې اونکړه زما عیدګاه ته دې نه راځي، زما مانځه ځای ته یې نه راځي، سخت زورنه پې رسول الله مبارک ورکوي. هغه قرباني چې دې ونه کړله برباد بشي. د پیغمبر په سنتو عمل کوه، د پیغمبر په طریقه عمل کوه. زه ښه پوهېږم نه، پیغمبر ښه پوهېږي. ځکه مسلمان یم خو زه په دین کې خپل عقل نه چلوم، زما عقل بسې. او د ټولو نه لویه خبره اوس واوره د قربانۍ. حضرت ابراهیم علیه السلام خپله بیبي حضرت هاجره راوسته او خپل بچی اسماعیل دی راوسته او د بیت الله په خوا کې دی راکړل د الله په حکم. الله د حضرت هاجرې او د حضرت سارې دا دواړه د ابراهیم علیه السلام بیبیانې دي. جګړې جوړې شوې، قصه اوږده ده، خو مختصرا الله پاک حکم وکړ ابراهیم علیه السلام ته چې دا بیبي دې مبوځه او دا بچی دې مبوځه او د بیت الله ځای ورته وښو. جبریل علیه السلام نشاندهي کوله، موجوده چې کوم بیت الله یې دې راوسته. قصه اوږده ده چې ته بل ټیم به راته څه ناسو ویم، خو چې نن د قربانۍ کومه خبره راته کوم. ابراهیم علیه السلام به کله کله راته او د دې خپلې بیبي او د دې خپل بچي معلومات به یې غوښتل. په دشت و بیابان کې قسم په الله پرېښودی. ایمان دې ته ویل کېږي، ایمان دې ته وایي چې الله څه وایي زه به هغه کوم، عقل به نه چلو. الله وایي مونځ کوه، بس کوم به. الله وایي سهار او ماسپښین مازدیګر ماښام ماسخوتن کوه، زه یم همدقسې به الله کوم. عقل به نه چلوم چې یاره پنځه په یو ځای به یې ماسخوتن وکړم که نه. سبا به لیبرل راپاسي دا به هم درته وایي چې ماسخوتن به ټول په یو ځای کو، خو منځونه دي که نه. سبا به وایي د یاره د ماښام خو دا درې دي، نو دا یو خو پکې نیمګړی شو، څلور به یې کړو که نه. د دین په کار کې به موږ څه کوو؟ افمن اتخذ الهه هوا، خپل خواهش نه به خدای نه جوړو، د الله او د رسول تابعداري به کوو. دا چې څه الله ویلي دي، که ته خدای ته پوهې وې خو د خدای خبره کې به ګوتې نه وې. دې لیبرل ته ویم ته پوهېږې که پیغمبر پوهېږي، ته پوهېږې که خدای پوهېږي. که ته وایې چې زه پوهېږم لاړې د ایمان نه وتې، ستا خبره اړو زه منم نه. او زه خو تاسو ته یوه خبره کوم، په دې فیسبوک د هغې خلکو تقریرونه بالکل مه اورئ چې د شریعت خلاف دی. سر یې انګریزۍ پرېښې دی، ټوپی په سر نشته، ګیری نشته، او کشتن وهلې ده، او د شریعت خلاف لباس یې چولی دی، او په بار ملکونو کې په امریکا او برطانیه کې ناست دی او ځان ته ډبل میکونه لګولي دي او خلک ګمراه کوي، خلک تباه کوي. چې په شریعت برابر دی دا هغه اورئ، ګورئ تباه به مو ګن به یې ګن ګورئ، د پیغمبر دشمن به یې، د پیغمبر د ناموس دشمن به یې، او تا ته به د قرآن او د سنت بیانوي او دوه څلور ټکي انګریزي به وایي. په د انګریزۍ ته خلک چې انګریزي چا ووایي بس خلک وایي دا ډېر لوی شی دی. د اردو څلور پنځه کتابې به یې کتلي. په دې خو د انسان نه عالم نه جوړېږي. زمونږ طالبان خو 8 کاله مدرسه کې علم وکړي، نو بیا ورته مونږ پټکې په سر کو عالم ورته وایو، خو چې دی 15 شل کاله په مدرسه کې بیا ښودنه وکړي د نبي عالم جوړېږي. او تا صرف ګیره دې خرایلې ده ظالمه، او یا دې مشین کړې ده او ناستې او په دین اعتراضونه کوي، او د قرآن او سنت ځان ته د اردو تفسیر مخې ته یې ښودلې، اردو دې کتلې ده او څلور پنځه ټکي د انګریزۍ وې، ټوله دنیا درنه متاثره ده. د خپل علماو بیانونه اورئ، د صالحینو عالمانو چې تا ته عقیده بالکل معلومه ده چې دا د کومې عقیدې خاوند دی او د صحیح عقیدې خاوند دی، نو د هغه بیان اوره، د بل چا بیانونه مه اوره، برباد به دې کړي. نو د مارونو ابراهیم علیه السلام دا نه وایي چې الله دا کوم خوا بچی بوځه، بس زه یم الله پوهېږي او د الله رسول پوهېږي چې الله او د هغه رسول ما ته څه حکم کوي زه به منم. زه په کردار نه چونو چې را نه کوم. رسول الله مبارک په عمره کې په یوه عمره کې 80 څاروي حلال کړي دي. څو 80؟ حالانکې په عمره کې څاروي حلالول سنت دي، مستحب دي، فرض واجب نه دي. په بله عمره کې 80 حلال کړي دي. د غریبانو له دا پیسې ولې نه ورکول. په حج کې 100 څاروي دی، وایه یو څاروي به حلالې. رسول الله مبارک 100 خان حلال کړي. دا کنه اوس په پیغمبر مبارک هم د اعتراض وکړه کنه، او دا خلک یې کوي، دا کوي. دا مخکې ورځو کې اسلام آباد په روډونو کې چې کوم وخت کې هغه ښځې راوتې وې او نارې یې لګولې وې، نو هغې کې څه وې؟ هغې بیا چغې والې د پردې خلاف، پرده موږ نه مانو. او ما واورېدل چې داسې چغې والې، یا رسول اے رسول سن لو ہمیں پردے کی کیا ضرورت، کوئی ضرورت نہیں. یعنی پیغمبر له دمکی ورکوي، اے پیغمبره واوره موږ ته پردې ضرورت نشته. نو دا خلک به ما ته دین ښیي، د دې خلکو استاد به ما ته دین ښیي، او په فیسبوک به ناست دي او موږ به سره کمنټسونه کوو. لاړې توکې په دې خلکو بالکل چې ونه ګورئ.
نو ابراهیم علیه السلام خپل بیبي راوستله او خپل بچی راوستل تکې پرېښودل رو رو لویږي جرهم قبیله خدای راوسته او هغه ورسره آباد شو. کله به ابراهیم علیه السلام راته او د دې خپلې بیبي تپوس پې کو او د دې خپل ماشوم تپوس پې کو ته راته دا داسې لوی شو مزې ده خو دقه یو بچی دی او خدای پاک وله 100 کالو کې دا بچی ورکړی دی تقریبا بوډا سپینګیری دی یو بچی هسې زمارونو چې سړی سپینګیری وي او یو بچی پیدا شي او الکی او خشتا او د اسماعیل په شان الک الله اکبر ابه څونه خوښي او څونه به نیاز ویني او څونه به ورته ګراني. قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. څوک 12 کاله یا دی کم و بیش خو د ګرځېدو شو د منډو تړلو شو 12 سال تقریبا د منډو تړلو شو. دې وخت کې ماشوم ډېر خوږي بیا بوډا پلار ته خپل بچی ډېر خوږي او منډې تړلې ورسره وای دا ډېر خوند کوي چې دا بچی او دا د ګوتې نه دي نیولې او تا سره منډې وي او پلار بوډا دی او داسې ماشوم بچی دی. قرآن کې الله دا نه و چې د 12 کالو شو قرآن کې الله دا نه و چې دا تو شو دا 9 شو دا 10 شو نه چې منډې تړلې پلار سره شروع کړې. دې وخت کې کیلاونه د کیلاونه ګلدسته د ګل دی منډې تېرو شروع کړې. نو د شپې ابراهیم علیه السلام خوب ولید او خوب کې ورته الله وایي چې دا بچی دی حلال کا. اوس به څه کېږي د پیغمبر خوب واحد زمون خوب دا شرعي دلیل نه دی مبشر دی لیکن لازم نه ده چې خوب کې دې څه ولیدل هغسې دي خو پیغمبر چې خوب وویني رښتونی بس هغې کې دویمه خبره نی. نو الله ورته وایي دا خوب زوی دی حلال کا. نو دې څه چل کوي بچی ځان ته کېنو اني ارى في المنام اني اذبحك بچی زه خوب وینم چې تا زلالو ما اوس به څه کوي زوی ته هم پته ده چې د ما پلار چې دی دا نبي دی پیغمبر دی او خوب یې وحی ده زوی ته پته ده هوښیار بچی دی زوی ورته څه وایي مشوره ورسره کوي یا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرین. بابا ستا خوب خو وحی ده ته خو چې خوب اینې خو الله راته حکم کوي امن غلط خوب نه. نو یا ابت افعل ما تؤمر چې کوم حکم درته کېږي په خوب کې عمل کوه. زما غاړه ستا چړې ته لاندې او د الله د حکم تابعداري حلال کوه. زه ته زوی وایي دا نه وایي چې بابا خوب کې دې غلطي نه د پیغمبر دی ورته پته چې زما پلار پیغمبر دی خوب یې وحی ده دا ورته نه وایي وره دا خو ویلی شي که نه دا خو نشي ویلی چې خوب به دې غلط لیدلي ځکه پیغمبر دی خو دا خو ویلی شي که نه چې بابا الله ته سوال وکړه ډېر ګران کار دی چې خدای پاک دا حکم منسوخ کړي. ولې حضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې چې کله په معراج کې 50 منځونه فرض شو ډېر زیات خوشحاله ځکه عظیمه تحفه ورته میلاو شوه. نو چې واپس راته نو حضرت موسی علیه السلام ته تپوس وکړو څه یې درکړل الله پاک 50 منځونه وی امت ته طاقت نشي لرلی زما په امت 2 منځونه ونی شو کولی ستا امت به 50 څنګه وکړي. ارجع الى ربک فسله التخفیف الله ته واپس شه او ورته ووایه چې الله زما په امت اسانتیا راولي. نظر فوراً حضور پاک لار وی الله زما په امت اسانتیا راوله 50 څه شي کولی وی ښځه 15 کم شو 45 شو بیا راغی بیا ورته موسی علیه السلام څونه شو وی 15 کم شو وی اوس هم ډېر دی وی شابه او حضور پاک به هغلته غږ نه کو الله سره ملاقات و هغه وخت کې خو د پیغمبر شان بل شان دی د الله تحفه وه هغه وخت کې خو چې زرې م ورته وې نو به خوشحاله وي چې بلکل رستو راځي نو موسی علیه السلام پوهیږي نو بیا لاړ نو الله ډېر دی دا کم کا نو 40 شو نو 15 کمېدل سوله خبره راله 50 نو چې څنګه حضور پاک د خپل امت د خاطره د موسی علیه السلام په مشوره د الله نه سوال کوي چې الله دا منځونه کم کا. نو اسماعیل علیه السلام بابا ته نشي ویلی چې بابا الله نه سوال وکړه چې دا حکم بدل کړي. خیر دی مری مه پرې کوه لاس دې پرېږي ستا الله په نوم خیر دی خپه دې پرېښي د الله په نوم خیر دی ګوته به پرې کړو د الله په نوم یا دا چې ګډ به حلال کړو الله ته ووایه چې دا حکم بدل کړي. دا سوال جایز دی منه نه دی ما دله مثال درکړو. لیکن ابراهیم علیه السلام د الله محبت کې بچی ته وای بچی سو کم او بچی د الله په مینه کې دویمه خبره نه کوي او څه وایي ورته یا ابت افعل ما تؤمر بابا کوه چې ستا ډر درته میلاوي. دې ته ایمان دا پکې نشته. اوس مونږ ګډ ته په مساله کې پراته یو چې ګډه لال شي دا پیسې غریب له ورکړه
د خدای بنده حلال کا غوښه غریب له ورکه که غونډه غریب له ورکه دا په دې عمل وکړه موږ دې کې نن خبرې کوو چې دا ګډ حلال شي دا څنګه ده دې ته وایي عمل دې ته عمل وایي یا ابا تفعل کوه ما تؤمر چې څه حکم درته کېږي دا خو ډېر ګران کار دی دا به څنګه حلالوم چغې ستجدني ان شاء الله من الصابرین که د خدای خوښی نو بابا ما به د صابرینو نه ومونې زه به ډېر صبر په خپل وس به زه چغه هم نه وم او تر څو چې زه په خپل ځان پوهېږم نو لاس وقفې به هم نه راکوم زمونږ طالبان دلته سوال کوي چې د پلار د دوی سره مشوره ولې کولې که زوی ورته وایي چې نه بیا به څه یو څو وجې دي طالبان هغه ګرانې نه ویم هغه اسانه درته ویم پلار ته پته وه چې زما زوی دا خبره نه شي کولی پلار ته خپل بچې معلومي مشوره کې دا کاره کولو چې که بې مشورې وکړم نو خلک وایي په زور حلال سبا به خلک وایي په زور حلال کړی دی مشوره کې دا فایده ده چې څنګه ابراهیم علیه السلام د خدای حکم ته سر تسلیم خم دی او تابعدار دی دقه رنګ اسماعیل علیه السلام هم د خدای حکم ته تابعدار دی مشوره کې دا مقصد او یادا بعض علما دا هم لیکي چې ورېږه پته ولګي چې زړی دی که نه دی نو که زړی وي د حلالولو جدا طریقه ده او که زړی نه نو بیا به د حلالولو بله طریقه ګورو چې ته خوب کې به رانیسو چې ته به بانه به بوځو یا ابا تفعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرین او چې کم وخت روان دی وای د کور نه وځي نو مور ته هم غږ نه کوي وایي راځه که نه بچي ځو قرباني کوو علم ورته لا نه وایي ډېره ښه ده نو چاړه م واغېسته او رسۍ م واغېسته او مور ته وایي بابا مې قرباني کوي مونږ ځو نو مور هم په دې سوچ خو نه ده هغه خو په دې نه ده چې ګینې زما زوی به حلالوي لاړ روان شو نو په لاره کې دا مینا چې ده اوس هم هلته کې درې جمرات دي خلک ورته شیطانان وایي نو شیطان ورته راغی ورته ودرېد نو چې ودرېد ابراهیم علیه السلام ته ورته وایي څه کوې وایي داسې ځو وایي ما اورېدلي دي چې دا زوی حلالې دا څه کوې په بوډاوالي خدای درکړی دی دویم څوک حلالوي د ښکلي وجود ته او سترګو د مخ ته وګوره بس ابراهیم علیه السلام خو پوه شو که هغه یو اووه کاڼي واغېشتل او شیطان یې پرې وویشت دا شیطان بیا راغی اسماعیل علیه السلام له وی خبرې پلار د کم خوا بوځي وی قرباني کو وی قرباني نه تا حلالوي وی د ابراهیم علیه السلام غوندې پلار او د اسماعیل په شان بچې داسې بچه ته پلاري چې خپل زوی به حلال کړي او بیا ابراهیم غوندې پلار او ما غوندې بچې ما به حلال کړي نو شیطان ورته وایي وی هغه وایي پلار دی چې ما ته الله ویلي وي ځکه دی حلالې وی ښه چې الله ویلي دي حلال مې دي کې زر وکشه خدای دې بې خباس نو د بیا خبرې کولې نو یو اووه کاڼي واغېستل غوزار یې پیچو په دا ځمکه شیطان ننوت نو شیطان خو کار دروانه دی د هغه کوشش خدا دی چې د الله او د بنده په منځ کې بعد او لرېوالی پیدا کړي نو بیا راغی ورپسې ابراهیم علیه السلام له ویې ګورې زه د خیر خویم او مهرباني وکړه د خدای دا مطلب نه دی چې ته زوی حلال د هغه دا مطلب د هغه دا مطلب او لږ مهرباني وکړه الله نه سوال وکړه دا بچي ولې حلالې زما در باندې ړه خفه کېږي ابراهیم علیه السلام خو پوه شو چې شیطان دی بیا پرې وغوزارونه وکړه دا شیطان په ځمکه ورننوت هغه ادا الله ته خوښه شوې ده نو چې څوک حج وکړي نو دغه درې کاڼي دغه شیطان په ځای باندې اوس غټ غټ کاڼي ولاړ دي مخکې سلي داسې اوږده اوس سعودي حکومت دیوالونه جوړ کړي دي نو خلک ځي او هغه سلي اولي او د ابراهیم علیه السلام یاد پې تازه کوي وترکنا علیه فی الاخرین ابراهیم علیه السلام یاد تازه کوي چې اولي څنګه نو خلکو ته پته ولګي دا ولې ولم دا دیوال دا سلې ولې ولم دی کې څه چل دی نو خلکو ته پته ولګي اجانو صاحبانو ته چې دا دلته ابراهیم علیه السلام شیطانان ویشتلی دي ولې ویشتلی دي نو د ابراهیم علیه السلام چې څومره طریقه ده نو هغه ټوله خلکو ته رامخکې شي د ابراهیم علیه السلام چې څومره طریقه ده نو ټوله خلکو ته رامخکې شي چې دا خو هغه ویشتلی دي چې چا ونه ویشتل حج ناقص دی نیمګړی دی ټول خلک ځي خلک وایي دا شیطان دی او د شیطان علم بعضې خلک وي داسې څوک کیړی راوباسي ښځې او غرض ولې یې چا ځان سره غټ غټ کاڼي اوس حکومت نه پرېږدي پخوا به خلکو ځان سره په جیبونو کې غټ غټ کاڼي راوړي او غرضار به یې پرې جوړ کړو شیطان علم دا شیطان نه دی دا د ابراهیم علیه السلام طریقه ده چې حج د دې نو ځان به پوه کړي نو په هغه طریقه به عمل کوي نو چې بیا مینا ته ور مخکې که نو بیا ورسره مشوره کوي او مشوره هم دقه ده چې ما درته وویل بچې څوک هم
یا اتبت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء الله من الصابرین. بابا کوه چې څه اډر درته کېږي زه هغې خلکو نه شمارې چې ښه زبردست صابرین صبر حلالول ډېر ګران کار دی د بچي نه. قسم دې په کور کې چې څوک چرګوټي لوي شي هغه چرګوټي له لاس نه ورځي. په خپل کور کې چې کوم څاروي بنده وساتي نو چې حلالوي نو قصاب ته وایي راشه حلالې کا دې ته مخ بل طرف ته واړئ ولې دا هم په خپل کې ساتلی. نو بیا د اسماعیل علیه السلام غوندې بچی نو چې کم وخت کې بیا حلالوي که نه چې کم وخت کې بیا حلالوي نو بیا ورسره څه کوي چې کم وخت کې بیا حلالوي نو اسماعیل علیه السلام ورته وایي وی بابا دا رسۍ د څه له راوړې ده وی بچې دا به تا لاس پې وتړم نو حلالول به اسان شي. وی نه بابا ما له به لاس او خپې نه تړې د اسمان فرشتې به وایي چې دا په زور یې تړلې دی او په زور تې څه وباسي. زه خو په رضا درته سملم خو د اسمان فرشتې به وایي چې نه په زور یې را سملوړی دی لاس پې وله تړلی دی او حلالوي به نو ما نه به لاس پې به نه تړې چې زما لاس پې کولوي. بابا چاړه به ښه تېره کړې بچی هسې نه چې ته لاس پې وړقې ما نه کار خراب نه شي. بابا وایي داسې کار وکړه چاړه ښه مضبوطه تېره کړه او بس چاړه له ښه مضبوط زور ورکړه او کلس ورکړه تر څو چې زه پوهېږم بس زه به لال شوی ما بیا دې لاسونه خپېړه کوم. وایي ډېره ښه نو چاړه یې ورته تېره کړه. نو چې چاړه یې ورته څنګه تېره کړو ابراهیم علیه السلام زور ورکوي چاړه کار دی وخت نه کوي. نو اسماعیل علیه السلام ورته وایي بابا لږ صبر وکړه زما خو وی چې ما مه تړه خو نه وتړه هسې نه پلار او ستا غوندې د مینې پلار لاس ته کار نه کوي ما ته پته ولګېدل ما خو په زور به کړس ورکې خو لاس ته کار نه کوي لاس ته بابا لچي. نو هسې نه چې معمولي غوندې خراب زما د مرۍ له راشي او پوره لال نشم او د ټوپونه شروع کړم د الله حکم به برباد شي. نو لاسونه خپې راله وتړه او بیا ورته څه وایي وایي داسې وکړه بابا چې مخ راله لاندې کا او سټ مې ځان طرف ته کا او لاندې نه مې لال کا. وی زما سترګو سره چې ستا سترګې مخامخ کېږي نو دا ستا لاس ځکه رپي چې زما په مخ ستا سترګې لګي او زما په سترګو کې ستا سترګې مخامخ کېږي نو په دې وجه ستا لاس رپي بابا. او بابا یو چل به بله مو کړه دا کمیس رانه مخکې وباسه وروسته مه وباسه وروسته که ته وباسې دا به شلېدلې وباسې روغ به نه مخکې نه وباسه. نو چې دا کمیس ما نه وباسې او ځکه لال شمه نو زما دا کمیس په دې وینو کې لږ غوندې غوپه که او زما مور له یوسې او د ټولو نه مخکې به زما مور باندې زما سلام ووایي. حضرت هاجرې به دقه یو بچی څو نړۍ ورسره ستړې شوې اسانه خبره نه ده. په مکه مکرمه کې په دشتو بیامان کې ماشوم لوی کړی نه ډوډۍ وه نه اوبه وې اوبه خلاصې شوې دي خوراک هم ختم شوی دی او دا مور ورته تړتیږي او صفا غونډ او د مروه په غونډۍ کې منډې ترړې وای خوراک پسې منډې ترړې وای. هغه ماشوم اسماعیل چې په غېږ کې په دشت و بیابان کې لوی کړی دی نو مور باندې به څه تېرېږي. نو بابا زما دا کمیس به زما مور نه یوسې او زما سلام به ورته ووایي اسماعیل په تا سلام ویلی دی او په خپله رضا باندې د الله حکم ته غاړه شوی دی او په خپله رضا باندې ما لال کړی دی هم خوشحاله او زم خوشحاله او نښه دا ده چې کمیس مې دله روغ راوړی دی که په زور حلال شوی وي نو کمیس به خامخا شلېدلی روغ کمیس مې دله دا دی راوړی. او بیا به ورته ووایې زما مور ته چې مورې که اسماعیل د یادېږي که نه نو دا کمیس دی د اسماعیل او په هغې د اسماعیل وینه پرته ده دا راله او دا بویاوه نو د اسماعیل ارمان رجوه. الله اکبر ډېر ګران کار دی زمانو مونږ ګډ نه شو حلالولی مونږ وی نه شو حلالولی په کور کې په پنځو شپږو کسانو قرباني واجب یو حلال یو پلار حلال ښه مالداري وسې کېږي او چېته ګوټ څاروي وګوري او بېکاره څاروي وګوري په هغې باندې چاړه راکاږي او خپله غاړه پرې خلاصه کړي دې ته ایمان وایي. اسماعیل علیه السلام چاړه راواغېسته او بیا تېره کړله او راکاږي چاړه کار نه کوي زور هم ورکوي بیا چاړه کار نه کوي. اخره کې چاړه اوچته کړه او د ځمکې له یې راوباروله. چاړه ورته وایي چې زه د رب جلیلو منم خلیله که ستا ومنم خلیلو منم که د جلیلو منم د الله ومنم. او دې وخت کې حضرت جبریل علیه السلام د جنت نه ګډ را په مخه کړی دی هغه ګډ چې حابیل قرباني کړی
د آدم علیه السلام زوی او په جنت کې لوېده هغه را په مخه کو او د هغه ځای نه حضرت جبریل علیه السلام آواز کوي الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر د الله نه لوی ذات بل نشته دومره لوی ذات دی چې ابراهیم هم د چړې لاندې زوی وغورځاو او زوی خپله مرۍ د الله پاک په حکم د چړې لاندې وغورځوله او د الله نه لوی ذات بل نشته دی الله چې څه فیصله کوي موږ به منو نو حضرت اسماعیل علیه السلام پوه شو چې څه مسله بدله شوه نو هغه څه وایي لا اله الا الله والله اکبر نو ابراهیم علیه السلام هم پوه شو چې بچې بچ شو نو هغه وایي الله اکبر ولله الحمد الله له ثنا ده ګډې راوړو ګډې حلال کې اسماعیل علیه السلام خدای پاک بچ کړه نو په قربانۍ کې دا سوچ هم پروت دی زمارونو چې دا ګډ زالالوم دا غوی زالالوم دا د ابراهیم علیه السلام د بچي د قربانۍ په ځای دا فلسفه نغدې پیسې چې ورکې خو دا فلسفه پکې نشته دا فلسفه ده چې تا ته به د ابراهیم علیه السلام د خپل بچي د قربانۍ یاد را مخکې شي او ته به م وایې چې الله که ما ته هم اډر شوی وی د ما د بچي د قربانۍ الله ما به هم په هغې عمل کوو او بچی به دې م وایي چې که د ما متعلق د حلالولو حکم د ما د پلار ته شوی وی ما به هم د اسماعیل علیه السلام یاد تازه کوو نو څومره په اربونو په کروڑونو څاروي لالیږي نو د ابراهیم علیه السلام یاد تازه کېږي ګڼه لال شو د ګډ غوښې د مکې فقراو او مسکینانو وخوړلې ګډ او مور له ملغ غوښې راوړې او دوی په خپله هم وخوړلې نو دا د ابراهیم علیه السلام طریقه شوه ما هذه الاضاحی یا رسول الله دا الله رسول څه شی دی سنت ابیکم ابراهیم دا د ستاسو د نیکه د ابراهیم علیه السلام طریقه ده موږ له پکې څه دي د هر ویښته په عوض کې یو نیکي او د هر ګډ د وړۍ په عوض کې یوه نیکي به تاسو ته میلاویږي زمارونو نو قربانی به کوئ انشاءالله العزیز کله به یې کوئ د اختر په 3 ورځو کې به قرباني کېږي د اختر په لومبۍ ورځ بهتره ده که په دویمه دې ونه کړه په لومبۍ دې ونه کړه په دویمه کوه خو د هغې نه پکې ثواب کم او که په دویمه دې ونه کړه نو په 3مه ورځ د اختر د نور پرېواته پورې نور پرېوتو نه مخکې به حلالۍ نو په لومبۍ کې ثواب زیات بهتر په دویم کې هغې نه کم په دریم کې هغې نه کم او که په 3مه ورځ هم درنه قرباني پاتې شوه د څه عذر د وجې نه پاتې شوه نو بیا به ورسره څه کوې په 3مه پاتې شوه بیا به حلالۍ نه بس بیا دا قرباني که څاروي دی غشتې ولل کړي دي ني نو بس بیا چاله خیراتي ورکه او که دنه قرباني در باندې واجب وه او تا ونه کړله او د اختر د 3 ورځو نه پس بیا وایې چې خو یار ارمان چې مې کړی څه وایي نو پیسې چاله خیراتي ورکه خو ګورې د قربانۍ ثواب نه شي لاندې کولی او د قربانۍ چې کم